مقام ابراہیم باندې خبر راځه شو د مې عزتمندو خبره باندې لکشان سوچو کې کله چې انسان د الله جل شانه مرزا والی د الله په خوخه باندې چلیږي د الله د سره محبت پیدا شي بیا به دې په ذهن کې خبره ګرځي هغه خبره به الله جل شانه آغا منیو پورا کئی با دے مقام ابراہیم سرا یوزل عمر فاروق رضی اللہ عنہ ولاڑو مقام ابراہیم سرا ولاڑو حضور علیہ السلام اور آگے وی عمر سکے بیت اللہ سرا خواہ کی مقام ابراہیم سرا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ولاڑ دے اس سکے عمر وی یا رسول اللہ فداک ابی و امی مور پلان میں دن قربان شا دا مقام ابراہیم دے دل تک زما زڑ غواری چھ دل تک یو دو رکعت نفل دا مقرر کریشی او زدل تک یو دو رکعت نفل حکم نو ستاسو څنګه خوښه ده په دې کار کې ستاسو ما سره رائے څه ده ما ته ګورئ قربان ستاسو خیال څه دی حضور علیہ السلام ورته فرمیل عمره زړه خو زمام غواړي نو قربان اعلان وکړې قانون جوړ کې اعلان وکړه چې څوک هم حج له راځي عمرې له راځي مقام ابراہیم کی با دو رکعت نفل خامخا گئی پا خلقو بانے اعلانو کا اللہ اکبر ما تو گو رہے حضور علیہ السلام و تو فرمائل عمر میں قانون بنانے والا نہیں ہوں ز قانون جوڑول والا نہیں قانون فرش پر نہیں بنتے قانون پا فرش نہ جوڑی گی قانون چکم دے دا پا عرش پانے جوڑی گی زا قانون جوڑول والا نہیں بلکہ اللہ کا قانون لوگوں تک پہنچانے والا ہوں زدہ اللہ قانون خلق و رسول والے قانون جوڑول زما کرنا عمر رضی اللہ عنہ تجویز پیش کا پیغمبر علیہ السلام تصدیقوں کا دا حضرت عمر دا زړه دړکن او دا زړه تصور او دا زړه سوچ اگا اللہ وورد او جبریل تے دا ڈنبنے سپاری دا اخیری پاو آیات ورکا وی فرمائل وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى اے ٹولو زما بندگانو اے مسلمانانو تاسو ٹولو مقام ابراہیم دا انہی سے مسولہ زید منزو دلتا کی چھ کم قسم راشی حج لراغے عمرے لراغے او دا مقام ابراہیم کی دو رکعت منزو نکا دل بزدہ حج سرٹیفکیٹ نور کوم دا حج بن نقبلو ما دا سو زمان عزت مندو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا زڑا اگر تمنا اللہ جل شانہ قانون اگر زولو دا قیامت پورے چھ سمر خلق حج لزی مقام ابراہیم کی با دو رکعت موز گئی